د لوی او ځواکمن خدای په نامه د رڼا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن د ملي اتل شاپور زدران د جنازې مراسم د عیدګاه په جامع جومات کې ترسره کیږي. تر راتلونکي یو ساعته پورې به د کرکټ بورډ د مسؤلینو، ملي لوبغاړو او زرګونو هیوادوالو په ګډون دغه مراسم ترسره شي. شاپور زدران هغه ځلانده ستوری دی چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. نوموړی میاشتې مخکې د هند په نوي ډیلي کې په یو روغتون کې د ناروغۍ له کبله بستري شو چې متاسفانه همدغه روغتون کې په حق ورسېد. د ده مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره یوه ستره ضایعه ده. د نوموړي مرحوم جنازه پرون د کابل هوایي ډګر ته راغله او له هغه ځایه کور ته ورغله. اوس به تر راتلونکي یو ساعته پورې د شاپور زدران جنازه دغه جامع جومات ته راشي او د جنازې لمونځ به د زرګونو هیوادوالو په ګډون ترسره شي او له هغه وروسته به د نادرخان په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. همدا اوس د افغانستان له ګوټ ګوټ او د کابل له بېلابېلو ولسوالیو څخه مدني فعالان، خبریالان، ځوانان، سپینږیري مشران او د اتل زدران مینوال راځي تر څو پورې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي او د نوموړي مرحوم وروستی دیدار وکړي. په دغه جامع جومات کې دا اوس سلګونه هیوادوال موجود دي چې د امنیتي ادارو لخوا ورته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د راتلونکي نیم ساعت پورې به موږ ته هم اجازه راکړل شي تر څو پورې دغه جامع جومات ته ورننوځو او تاسو به په بشپړ ډول دغه خپرونه وګورئ. هیله مند یم چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ، تر څنګ به د هیوادوالو او د شاپور زدران مینوالو خبرې هم ولرو. همداسې به د کرکټ ملي لوبغاړي دغه جامع جومات ته ننوځي. د کرکټ بورډ مسؤلین او ځینې نور چارواکي، همداراز د راشد خان او ځینو نورو ملي لوبغاړو په ګډون به دلته نن د شاپور زدران د جنازې مراسم ترسره شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام مې محمد غفور ده، د خوست ولایت اوسېدونکی یم، د لشهرې ولسوالۍ. زه پرون شکور زدران مینوال یم، پرون راغلی یم او شپه مې دلته وه. پرون مې هوایي ډګر ته ورغلی، نن مې جنازه کې شرکت وکړو. انشاءالله قبر ته به هم ورځم. د ملي اتل شاپور زدران د جنازې لمونځ ترسره شو. په دغه مراسمو کې چې د کابل عیدګاه جومات کې ترسره شوله، زرګونو افغانانو ګډون کړی و. د جنازې مراسم دومره پرجم و جوش شو چې حتی سلګونه هیوادوال ونه توانېدل چې د جنازې لمونځ سره ورسېږي. د حضوري چمن څخه تر پل محمد خانه پورې دلته خلکو صفونه تړلي ول. په دې سربیره چې د عیدګاه جامع جومات سان ډک و او ساعت ډیر انتظار وشو تر څو پرې خلک راورسېږي،
خو بیا هم سلګونه هیوادوال له لمونځ ادا کولو څخه پاتې شوله. دا دې ښکارندویي کوي چې اتل شاپور زدران د افغانستان اتل و، د کرکټ ځلانده ستوری و او مرګ یې یوه ستره ضایعه ده. تر راتلونکي یو ساعت پورې به د شاپور زدران جسد د کابل بنجان په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. آی صاحب سلام له کوم ځای راغلی دی؟ د پکتیکا ولایت نوم شرن څه ده؟ حاجي مومن. ښه، شاپور زدران دې پېژنده، لوبې دې ورته لیدې؟ شاپور زدران خو د موږ وراره د ټول افغانستان ویاړ و، پېژاندو مې له نږدې مې پېژاندو. خدای دې وبخښي، خدای دې کامیابه لري. دا خو یو اتل سړی و، د ټول افغانستان بچی و، یو د هغه زدرانو نه و، د ټول افغانستان بچی و. ډېر خوا به ده وله، ډېر خوا به ده. آی صاحب تا له نږدې نه پېژنده، څنګه برخورد و، څنګه انسان و پرته له کرکټ نه؟ دا خو له موږ سره کېنوست د کټوازي په کلب کې، دا درته یامه زندې له موږ سره و، ښه اخلاق یې و، ښه رویه یې وه، خوشرویه سړی و، خفګان دې نه و، هر څوک پرې خندول. ډېر قدرمن سړی، ډېر عزتمن سړی، سخته پرې خفه یم، ډېر پرې خفه یم. ملګري دا کم چې دلته سرته ویلون دي دا لیاره خالي کوي، کم چې لوبغاړي دي مشرون دي دوی پرته پاتې کېږي، نو ټول ولې په سره خېږي. اوس ملګري دا ټول خلک سرته کوي، سرته کوي. چړې سره بدلول والله شاء انا دينا وقت. ستړي مشرونو، مننه ژوندی اوسې. تم سلام شروع. ستړي مه شې کوم ځای راغلی؟ ورور هلمند ولایت څخه ورور. ته مېلمانه د راغلی؟ هلمند مرکز لښکرګاه ښار څخه راغلی. دومره لاره؟ بلې هو دا د شاپور زدران و جنازې ته رالو، ملي اتل شاپور زدران. فقط په ټلویزیون د لیدلو مینه والې وې؟ او تر ننه پورې مې یو ملي لوبغاړی هم نه ولیدلی، دا د نن مې ټول ولیدله. ډېر خوش اخلاق لوبغاړي وو، ډېر ځینې راځي، ډېر ځینې خوشحالي. الله پاک دې شاپور زدران ته بخښه وکړي، جنتونه ورته نصیب کړي. الله پاک دې د زړه صبر ټولو لوبغاړو ته ورکړي. او تاسو نه مننه چې هلمند نه راغلي یاست. خوشحاله اوسې. دا زموږ اتل و، د افغانستان په ډېرو ملکو باندې وپېژندل، رقم ریکارډونه یې درلوده. بس الله دې وبخښي، الله دې هغه دنیا ورته ګل و ګلزار کړي. خیر اوسې. ژوندی اوسې. مننه. او دلته هم د شاپور زدران وروستی آرامځای دا د مرنجان غونډۍ ده او نن د شاپور زدران د جنازې لمونځ په عیدګاه جامع جومات کې ترسره شو. په دې مراسمو کې زرګونو هیوادوالو ګډون کړی و. ډېری هیوادوال د هرات، قندهار، هلمند او د افغانستان د ډېرو نورو لرې ولایتونو څخه راغلي و چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. دغه اتل هغه څوک و چې هېڅکله به هم نوم د خلکو له خولې څخه پاک نه شي. دا به تل لکه ستوري غوندې ځلانده اوسي، تل به د افغانانو په یاد اوسي او تل به د افغانستان ویاړ وي. روح دې ښاد وي